زمونږ په شریعت کې راځي وی چې یو سړی آواز وکړي نو په کور کې دننه چې ښځه یي بل څوک نه وی پلان کې شته نو دا ښځه دې ولا جواب ورکړي چې شته یا نشته خو په نرمه ژبه د جواب نه ورکوي په سخته ژبه دې ورکوي تپوس وکړي پلان کې کور دی او څوک نه نو ښځه آواز ورکولی شي چې او یا شته نشته خو په سختو الفاظ پلان کې کور دی نشته شته پلان کې کور دی او روزي تختې دارنګه ټلیفون بعضې خلک ښځو ته ټلیفون وکړي که نه اوچت کړي نو په ټلیفون به ورسره نرمې خبرې نه کوي چې خوله ورته چینګه کړي او نرمې پستې خبرې شروع کړي بیا خو په زړه کې یو پوټې هغه د مینې او د خواهشاتو سوچ پیدا کېږي او چې سخته خبره دی وکړه سخته خبره نو هغه پوه شي چې ښځه خطرناکه ده دویمه ورسره ونه کړي ګوره که دویمه دی وکړه په کېړی دی دا کپره ولي دا ګوره شریعت هر شي پابند کړی ښځې ته به نه ګورې د ښځو اندامونو ته د ښځو اندامونو کې داسې سخت الله پیدا کړی دی چې د انسان په زړه کې بیا خطرناک سوچونه راځي ډېر خطرناک سوچونه راځي دغه د نور جهان باد چې تېره شوې ده د څه ورته وایي د مغلیه کې شاه جهان ښځه وه که نه نو دی وینځه وه دی ښځه نه وه دی وینځه وه نو د شاه جهان بادشاه وله دوه کمترې ورکړې یو په یو لاس کې او بل په بل کې وي دا ونیسه زه راځم وینځه وه کور کې ورسره وه خدمت به یې وله کو یو کمتره و بله نو چې شاه جهان بادشاه سنګ راغی نو نور جهان ته وایي د خپلې وینځې ته هغې نه غریبې نه یو کمتره وتښتېده لاس یې سسکه کمتره والوته نو د بادشاه کمترې خو قیمتي که نه او قیمتي وي نو چې دا بادشاه راغی نور جهان ته ویې کمتره یې څه کړه وی والوته نو دی ورته وی څنګه والوته غصه شو ورته نو هغې ورته هغه بله کمتره پرېښوده وی داسې والوته دویمه مې پرېښوده نو چې هغې ورته هغه دویمه کونتره پرېښوده او لاس یې وړقه او مسکی شوه او وجود یې ورسره داسې لږ غوندې په نخره کوي داسې والوته نو بس شاه جهان پې عشق شوم پاک قی او نکاح پې وتړله ښځه یې شوه شریعت وایي ښځه به د سړو په مخ کې داسې نازک اندامونه نه خوځوي او داسې ادا به نه کوي لاس او خپې خوځول چې د سړو توجه ځان ته پیدا کړي دا په شریعت کې ګناه ده نو دا شپږ کسان شو مشرک جادوگر زناکار سودخور او حسدی چې مسلمان سره حسد کوي او بل شرابي دا نه بخي حضرت عیسی علیه السلام یو ځل په لاره تېرېده پیغمبر دی د خدای چې په لاره تېرېده یو غر ته یې وکتل غر ډېر زیات اوچت او داسې ناشنا طریقې سره جوړ شوی چې د دې غر څوکه ورته وه لکه د اوښ چې قوبي نو عیسی علیه السلام ورته حیران و چې خدای پاکه دا دومره لوړ غر او داسې څوکې ورته ده نو چې ورنږدې شو ویې کتل نو د دې څوکې د پاسه یو تیږه پرته وه داسې لکه د ګوته باندې چې سړی پلیټ ونیسي نو ډېر زیات حیران شو چې خدایه غر څونه لوړ دی او دا څوکې څونه تیزه تلې ده او د پاسه پې داسې ده لکه چې رکیبی نسکوري کاڼ پې د پاسه پروت دی نو په ډېر شوق کې ورته ګوري نو جبریل علیه السلام وله راغی وی عیسی ولې وی د خدای دې قدرت ته حیران دی غر ته وګوره او دې څوکې ته وګوره او د پاسه پې تیږه لوړې پرته ده یا خدایه که لږه وړقېده خو لاندې به راوغورځېږي جبریل علیه السلام ورته وی د دې نه ناشنا راته وښیم یو یې ښه دی غر ته وخېجه نو عیسی علیه السلام غر ته وخت چې وخته نو الله پاک یو زلزله راوسته او جړق شو چې جړق شو نو هغه تیږه د غر د څوکې نه لاندې ورغړېده خی خدایا دا مرستا زور تیږه یې په داسې طریقه وغورځوله چې هغه د غر نه لاندې پرېوته یا خدایا
جبریل علیہ السلام ورته دینه ناشنا را توخې مې یو وی خدې سوکې توخې جلان دې پکې وګوره. نو چې عیسی علیہ السلام د غر سوکې تو کتل وخته او لاندې وکتل نو لاندې پکې یو غار یو سوړه وه او دا چې د پاسه تیږه پرته وه دې دا غار داسې بند کړی و لکه څوک چې یو کوټې ته دروازه ولګی یا کوي ته سر د کوي د پاسه سر یې ورته بند کړي. دی ګوري دې غار ته چې خدای دا سوړه پکې کم خواته ده. جبریل علیہ السلام ورته وایي دې نه ناشنا را توخې مې یو وی ورکوشه. چې عیسی علیہ السلام لاندې ورکوز شو نو په دې غار کې یو سړی ولاړ دی او مونځ کوي دا الله عبادت کوي او خوا کې ورسره خشته د اوبو کنډول پروت دی او سړی لګیا دی عبادت کوي او چاته هم توجه نشته. نو عیسی علیہ السلام نورم په تعجب کې پرېوت چې خدای پاکه دا سړی دلته ولاړ دی او په دې غار کې په دې غار په دې میاس کې د الله عبادت کوي. دا خدای څومره تا ته نیک دی او خدای ریام پکې نشته لکه مونږ خو چې کوو نو خامخا کې دا راځي چې پلان خلک وایي چې ښه مونځ کوي نه غم شته چا سره نه ښادي شته نه تپوس نه پوښتنه نه چا سره د تجارت نه بل څه شپه ورځ لګیا دی او خدای سته عبادت کوي. عیسی علیہ السلام ته جبریل علیہ السلام وی دینه ناشنا را توخې مې یو وی تپوس ته وکړه چې کله نه عبادت کوي. نو عیسی علیہ السلام هغه سړي ته وایي ملګري د څومره مودې نه دلته کې ته د الله عبادت کوې؟ وی 400 کالو شو. 400 کاله مې وشي 400 کاله دینه بار نه وته نه دلته لګي. د الله قدرت خبرونو منه کنه الله سره چې کم طاقت دی قسم دې بنده حیران بشي چې خدای داسې دی. وی 400 کاله دی وشو وی 400 کاله وشو دلته ولاړې الله ته عبادت کوم هم د شپې کوم هم دروازې کوم خدای دلته روزي راکوي نه غم نه خادي نه څوک خبر دی. نو حضرت عیسی علیہ السلام نورم تعجب واغشت خدایا 400 کاله عبادت خو پیغمبر داسې یو شان نشي کولی. نو جبریل علیہ السلام ورته دینه ناشنا را ته ویم وی دینه به ناشنا سي. وی رب العالمین فرمایي چې ستا نه پس به یو امت راځي دا به اخیری امتي د دې پیغمبر به د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبري دا غنوم به محمد مصطفی وي صلی الله علیه وسلم. عیسی علیہ السلام د پیشنګویی ورکړې د مبشرا من بعدی مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد چې مانا پس به یو پیغمبر راځي نوم به احمدی. د رسول الله مبارک دواړه نومونه دي محمد او احمد یو ولا مورخ او یو ولا نیکیخ دی او په خپل حضور پاک فرمایي د بخاری حدیث دی انا محمد ز محمد صلی الله علیه وسلم وانا احمد ز احمد دا خپل نوم په خپل بخاری کې راځي غشت. نو ستانه پس بل امت اخیری او داغي پیغمبر او نوم محمد صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر دی. دغه پیغمبر یو امتی چې د شو قدر په شپه کې د شعبان په دې نیمه کې د شو قدر په دې شپه کې د الله پاک عبادت وکي یوه شپه د دې سړي د 400 کالو د عبادت نه په الله اجر زیات ورکوي. زمانونو څونه قیمتي شپه شوه تاسو دا په موږ د الله احسان دی. لکه زه به بل مثال هم درکم. حضور پاک یو ځل فرمایل وی بني اسرائیلو کې یو سړی تیر شوی دی. بني اسرائیلو هغه 1000 میاشتې د الله په لار کې جهاد کړی. 1000 میاشت کې د الله په لار کې روژه نیولې ده. 1000 میاشتې د الله په لار کې منځونه کړي دي. 1000 میاشتې. نو صحابه ورته الله رسوله بالکل دا کول شواغوي دا غي عمرونه زیاتو زموږ عمر کم دی 50 کاله شپېته او یا کاله عمر 15 کاله خدای نابالغ ای او د دې سلويختونه 50 نه چې وربوړي بیا بوډۍ د کار نه بیا عبادت نشي کوي
او په دا میانس کې غم دا خادره تجارت ته زمینداری دې بسنګ عبادت کوي که زمون عمر ډیر وی لکه دا غي پشان نو مونږ برغی نه زیات عمل کړو نو مونږ له خدای عمر کم را کنو دا بس کو لک پریشان شو صحابه نو الله آیت نازل ک انا انزلناه فی ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر تا امت لزی او شپه ورکوم ليله القدر پر رمضان اخیری لسو کې چې کوم شپه ده چې ستا یو امتی په دغه شپه کې یو شپه عبادت وکړي نو د زرو میاشتو د عبادت نه د هغې ثواب بهتر دی خیر من 1000 شهر دا د خدای پاک فضل او د رسول الله مبارک برکت دی نو دا د شب قدر شپه د لیلة القدر شب قدر دا ډېره قیمتي ده اوس دې ته شب قدر ولې وایي شب قدر په دې نسبت وایي یو روایت کې شته چې الله پاک فرشتو ته حکم وکړي په دې لوح محفوظ کې زمونږ د راتلونکي زمانې چې څه دي هغه لیکلي شوي دي چې د هر انسان د راتلونکي یو کال چې څه تقدیر دی نو هغه ولیکي نو فرشتې لیکي چې دی به دومره ډوډۍ خوري دومره به وبس کي د ده به دا چلی زمونږ د یو کال تقدیر راواخلي ویې لیکي او په رمضان کې چې کوم لیلة القدر شب قدر پارسی ده او لیلة القدر عربي ده نو په رمضان کې چې کوم لیلة القدر ده نو په دغه شپې د دنیا فرشتو تاوانه کی داوان نو علما لیکي علما بلکې جبریل علیہ السلام رسول الله مبارک فرمائے کہ دریش پہ پر لپسی مال جبریل علیہ السلام راغے او ما ته وی چې دا ابشا قدر پشپاتم عبادتو کو صحابو ته دې موای او خصوصا د تقدیر د خیر سوال د الله نه وکړي د تقدیر د خیر تقدیر په ډېرو څیزونو بدلیږي په صدقه بدلیږي په دعا بدلیږي په صله رحمه بدلیږي نو علماء لیکي چې په دې شپه یو سړی الله ته ودرېږي او د الله عبادت وکړي نو سوال دې داسې وکړي چې یا الله تقدیرم ستا په لاس کې دی یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب نو خدایا ته به په دې شپه فرشتو ته حکم کې او زما د یو کال تقدیر به لیکي او په رمضان لیلة القدر کې به د دنیا فرشتو ته سپاري نو خدای که زما په تقدیر کې دی سخت فیصلې لیکلي الله را لی بدلی دا سوال وکړه که سخت فیصلې دی لیکلي زما تقدیر کې را لی بدلی خدای که زما په تقدیر کې دا مرګ لیکلی نو خدای را لی عمر زیاد که رستو یې که جون کې مې برکت واچو او که زما په تقدیر کې خدای تا فقر لیدلی او تاوان دی لیدلی او نور د دنیا مصیبتونه دی لیکلی نو الله اراله بدل که خدای پاک بدلولی شي نو په دې شپه د شو قدر په شپه د الله عبادت کول خدای ته جړا کول او د امت دپاره سوال کول ځکه حضور پاک امت له کړی دي امت له سوال کول او د تقدیر متعلق د الله نه سوال کول چې خدای که زما تقدیر کې سخت ازمایش وي پریشانی وي تکلیف وي نو رب العالمین هغه رانه بدل کا دا به کوو انشاءالله العظیم دا شپه ده کله دا د راتلونکې نهه شپه ده د نهه ورځ پنځلسمه ده او د نهه شپه پنځلسمه شپه ده د ګل او د نهه په دې میانس کې چې کومه شپه ده چې د ګل ورځ تېره شي او سبا له د نهه ورځ راځي دقه شپه ده بعضې خلک وایي په دې کې او بچو له روزي هغه دا شپه نه ده ښه ورځ نه ده دا عاشورې ورځ ده چې بچو له پکې خلک ښه روزي ورکوي څوک وایي دې کې به د ورځې روژه نیسي نو روژه ښه شی دی که څوک یې نیسي بده نه ده خو په شریعت کې په دې ورځ کې روژه ثابته نه ده هغه روژه د عاشورې د ورځې ده حدیثو کې ثابته نو دې کې د ورځې روژه ثابته نه ده اگه څوک نیسي پنځلسمه دې ونیسي شپاړسمه دې ونیسي اوولسمه هم ښه خبره او جسمه ده خو نه ده خو په شریعت کې د حضور پاک نه د دې ورځې روژه ثابته نه ده او دغه د شپې عبادت ثابت دی نو ما چې کوم حدیث وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے
چې دا الله خاص رحمتونه په دقه شپه د ړومبي اسمان ته راکوزېږي. یا ان الله ینزلو صفت بلا کیف ورته وایي زمونږ دا طالبان. فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم لبني کلب. په عربو کې یو قبیله و بنو کلب به یې ورته وایي. دغې خلکو به ګډې چیلې ډېرې ساتل. نو د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق الله بخي. دې نه دا معلومه شوه چې د بخښنې سوال به هم د خدای نه کوې چې خدای ته ما وبخې او خدای ته ما معاف کړې. نو دا شپه ده او قیمتي شپه ده او بیا به یو کال پس راځي. نو که هسې بې صده نه ګډه ونه شوه نو لاس به مروړې. نور که صدقه خیرات څوک کوي نو هېڅ پابندي پرې نشته. خو په حدیثو کې د دې ورځې د صدقې څه ذکر نه دی راغلی او نه د دې ورځې د روجې ذکر په حدیثو کې راغلی دی. دغه د شپې د عبادت ذکر یې راغلی دی. نو تاسو خپل هم د شپې عبادت وکئ او زنانه ډېرې تکړۍ په عبادت کې هغوی ته هم دا بیان وکئ زنانو ته چې هغوی هم ورباندې عمل وکړي او د بخښنې سوال کوئ. مال هم کوئ ځان هم کوئ. ښه زما هم در باندې ګورئ شته. موږ به تاسو له کوو تاسو موږ له کوئ او یو بل له ټولو مسلمانانو له. زما وروڼو دې میاشت کې یو ورځ ده او برکتي ورځ ده او یو شپه ده برکتي شپه ده. هغې ته موږ د شب قدر شپه وایو زموږ په عرف کې او په عربی کې ورته لیلة النصف من شعبان وایي. د شعبان د نیمې میاشتې شپه. او زموږ اردو خوانان هغې ورته شب برات وایي. شب براعت. فارسی خوانان هم ورته شب براعت وایي او اردو خوانان هم ورته شب براعت وایي. دا شپه ډېره قیمتي شپه ده او ډېره د برکت شپه ده. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عایشې بیبي کره او د کور نه بهر ووت. عایشې بیبي فرمایي وی زه اوده هم پې پوه نه شوم چې رسول الله مبارک ووت. نو چې زه راویښه شوم نو ما پیغمبر علیه السلام کته چې چېرته لاړ. نو نیک حضرت علی رضی الله تعالی عنه کور ته لاړم بیبي فاطمه. نو هغوی ته مې الوی چې حضور پاک د شپې د کور اوتی دی پته نشته چې چېرته تللی. نو هغه هم پریشانه شو. حضرت علی صاحب هم راووت. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها هم راووت. حضرت حسن او حسین ماشومان و هغوی هم راویښ شو. نو پیغمبر علیه السلام یې کته چې دی چېرته تللی. نو حضور پاک د بقی چې کم اوس مقبره ده او صحابه کرام پکې دفن دي نو دقه ځای ته نبی علیه السلام تلي و دوی ورپسې ورورسېدل. دې کې قبرونه مو په هغه زمانه کې قبرستانه مو او دې کې د غز بوټي مو دا غټه پلوسه د دې بوټي م پکې و. بقیع غرقد به یې ورته ځکه وي. شاړ میدان هلته ورپسې دوی ورسېدل او دی په کومه طریقه ورپسې ورسېدل. د مانونو په مشکات شریف کې د دې معجزاتو په باب کې یو حدیث نقل شوی. د هغه حدیث مفهوم دا دی چې حضور پاک به په کومه لار تللی نو چې کوم به نږدې صحابه نږدې ملګري وو نو هغوی ته به پته وه چې په دې لار نبي علیه السلام مبارک تللی دی. دا به ورته څه نه معلومات کېدل. دا د حضور پاک د خولې مبارکې د خوشبویۍ نه. زمون خوله بدبویه او د حضور پاک خوله خوشبویه وه. حضرت ام سلیم وی حضور پاک مونږ کره راغلی و نو دو. نو چې ما ورته وکتل نو په دې تندي یې خوله راغلې وه. نو ما یو شیشې بوتلګۍ راواغېشت خولې ته مې ونیوه چې دا د خولې ساس کې را پرېوځي چې په دې بوتل کې جمع کړم. وی حضور پاک راویښ شو. وی ما ته چې ام سلیم دا څه کې؟
وی ما دا الله رسول استا دی خولې ته مې دا بوتل نیولې په دې به څه کې وی ما چې دا به د خوشبویۍ دپاره مونږ استعمالو او د برکت دپاره به مونږ استعمالو. نو پیغمبر علیه السلام په انکار ونه کړه چې دا څه کې بوتل یې ترې واخېسته او په تندي مبارک یې ګوته کېښوده او ټولې خولې یې په هغه بوتل کې ورته ورغورځول. ام سلیم وایي چې مونږ کره به څوک ناجوړه شو بیماران به شو نو ما به هغه بوتل راواخېسته او په اوبو کې به مې کېښود یو ساس کې به مې ترې اوبو کې واچو او په مریض به م اسکل الله به مریض د شفا ورکول. او چې کله به په مدینه شریفه کې وادو او خادي به وه نو ما به د هغې نه یو پوټې غوندې یو ساس کې راواغېش او په جامو به مې پورې کړ. وی چې واده له به لاړم نو یې ما ته به خلک وی چې ام سلیم دا خوشبویي د کوم دکان کې اخېستې ده دا د څه خوشبو ده داسې خوشبویي خو مونږ چاته نه ده لیدلې. وی ما وی تاسو ته څه پته لګي دا زمونږ د ښکلي پیغمبر مبارک د خولې خوشبو ده. نو د حضور پاک خوله دا خوشبویه وه او خوشبویي به تتله او د صحابه و عقیدت او مینه هم درته معلومه شوه چې صحابه څونه د پیغمبر علیه السلام سره مینه ساتلې ده. د صحابه د پیغمبر علیه السلام خوله مبارکه دا د محفوظ ساتلې. د حدیبیې په مقام کې د کافرانو د پیغمبر علیه السلام په منځ کې چې کله صلح او جوړه کېدله نو د کافرو د طرف نه چې کم نماینده و چې واپس لاړ نو کافرو ته څه وایي وی داسې وکړه چې دې سړي سره جنګ مه کوئ. وی قسم دې ما داسې ملګري د چا نه دي لیدلی کم چې مې د ده ولیدل. زه کسرا فارس ته تلیم او د دنیا په ملکونو ګرځېدلیم خو داسې سړی او د داسې ملګري تابعدار ما چاته نه دی لیدلی. او څنګه وی چې اودس کوي نو یې دې ملګري صحابه د اودس اوبو ته لاسونه نیولي چې دا په ځمکه پرې ونه ځي هغه رانیسي په لاسونو کې او په ځان یې مږي. د هغه د اودس په اوبو خلک جنګونه کوي یو بل سره او چې خراش کې توکي د خولې نه لاړه توکي نو ځمکې ته نه رسي هغه صحابه په لاسونو کې نیسي او په خپل مخې پورې کوي. دومره مینه او دونه محبت د صحابه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو خبره مې دې پورې کوله چې خولې خوشبویه وه. نو عایشه بیبي فرمایي چې موږ هغه خوشبویۍ پسې تلو او بیا داسې خوشبویي وه چې څوک به ورسره ډېر نږدې ناست و نو هغوی ته به پته وه چې د حضور پاک د خوشبویۍ دا صفت دی او دا نمبر خوشبویي ده پته لګي. نو زه ورپسې تلم مونږ لاړو د بقي مقبرې ته نو رسول الله مبارک په سجده پروت دی او جاړي الله. او دا آیت وی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. دا عیسی علیہ السلام د خپل قوم متعلق ویلو اقوا مطلب یې څه دی یا الله که ته د خپلو بندګانو له عذاب ورکې نو ستا بندګان دی الله څوک دې تپوس نشي کولی او که خدای ته بخې نو ګورې ډېر لوی زورور ذات دی بیا هم دنه څوک تپوس نشي کولی چې دا ولې دی وبخل. ګوره د امت د بخنې دپاره حضور پاک په نیمه شپه پاسي او بیا د مقبرې سایټ ته ځي او څونه دشمنانی دي یهودیانی دشمنان دي په مدینه منوره کې اوسېدل او د مدینې منافقانی دشمنان دي سره د دې دومره دشمنو او سره د تیارې بیا ځي شاړې ځمکې ته او خدای ته سجدې لګی او د امت د بخنې سوالونه د الله نه کوي. مونږ له څونه دعاګانې غوښتې دي مونږ سره څونه مینه کړې ده. یو ځل رسول الله مبارک وفرمایل ارمان کما خپل رونه ولیدلې نو صحابه ورته وایي ولې مونږ دې رونه نه یوسف د الله رسوله وی تاسو مې ملګري یې انتم اصحابي تاسو مې ملګري یې
او ویرونه مې هغه خلق دي چې لا راغلی نه دي، رستو به راځي، رستو به پیدا کیږي او نالیدلې به په ما ایمان راوړي. مونږ ته رسول الله مبارک خپل رونه ویلي دي ګوره، او ارمان یې کړی دی چې ارمان که دا مې ولیدلی. نو صحابو ته تپوس وکړو، وی د قیامت په ورځ به یې وینې وی او وی په څه به یې پیژنئ؟ دا خپل امت او دا خپل رونه زمونږ خو پیژنې، مخامخ را سره ناست یو، دا به په څه پیژنئ؟ نو حضور پاکو فرمایل هم غر محجلون من آثار الوضو، د دوی د اودس د اندامونو نه به رڼاګانې خیږي، په دې به یې پیژنه. دومره حضور پاک مونږ سره مینه کړې ده، لیکن وروڼو مونږ پیغمبر علیه السلام له د هغه مینې په بدل کې مینه ورنه کړه، هېڅ هم ورنه کړه. مونږ د پیغمبر مبارک شکل خوښ نه که ځان له، د هغې جامه هم ځان له خوښه نه کړه، د هغې اخلاق هم ځان له خوښ نه کړل. مونږ نن ټول د انګریزانو په خویونو پسې ګرځو، ښځې د انګریزانو د ښځو پیښې کوي او هلکان د انګریزانو د هلکانو پیښې کوي ټوله ورځ. مونږ له د پردو پیښې ولې پکار دي؟ پکار دي چې مونږ د خپل ښکلي پیغمبر پیښې وکړو او د هغه په نقش قدم روان شو. او زمونږ بیبیانې د کور خویندې لوڼه دا د صحابیاتو پیښې وکړي، او چې څنګه عایشې بیبي او فاطمې بیبي کم شکل او په کومه طریقه به ګرځېدل چې هغسې چل وکړي. د غیرت بدل په غیرت خلاصېږي، داسې ده که نه؟ دا د پښتنو متل، بدل چې څوک خلاصوي هغه ته غیرتي وایي، او چې بدل څوک د چا خلاص نه کړي نو هغه ته پښتانه بې غیرته وایي. نو د حضور پاک په موږ څومره احسانات دي او موږ له څونه دعاګانې غوښتې دي، لیکن موږ د هغې په مقابله کې د رسول الله مبارک سره مینه ونه کړه او نه مو سره محبت وکړه، نه هم د هغه اخلاق وپېژندل چې څه خوی او چې هغسې خوی موږ هم استعمال. نو دی پې ور پرېوتل، فاطمه بیبي پې ور پرېوته او حسن او حسین هم پې ور پرېوتل او حضور پاک جړل. نو فاطمه بیبي ورته وایي ولې د الله رسوله چا خفه کړې، چا تنګ کړې، چا راته تکلیف رسولی دی؟ وی نه بچې. نو بیا په دا نیمه شپه کې دلته رالی او په سجده پروت یې ژاړې، دا ولې؟ وی بچې جبریل علیه السلام رانه راغی او ما ته یې وی چې نن ډېره برکتي شپه ده، د شعبان 15مه د شب قدر شپه ده او د الله خاص رحمتونه راورېږي. نو که د امت د بخانې سوال کوې نو بار الله ته وځه وجاړه او د بخنې سوال ونه وکړه. دا دونه قیمتي شپه ده زما وروڼو، دومره برکتي شپه. نو رسول الله مبارک د امت د بخنې ځان له نه چې ځان له سوالونه وکړي، د خپل امت د بخانې دپاره لګیا دی او د بقي په مقبره کې د شب قدر 15مه شپه ده او خدای ته جاړي او دعاګانې کوي. نورونو تاسو به هم کوئ ښه انشاءالله. د شب قدر شپه ده، ټوله شپه خیر دی نه، خو د خیره شپه کې پاسئ او تهجد وکئ او الله ته زاري وکئ او خدای ته جړه وکئ. مونږ ټول خو الله ته محتاج یو که نه؟ زمونږ جون ټول د الله د طرف نه دی، زمونږ عزت، زمونږ بچی، زمونږ مال، زمونږ دولت، زمونږ صحت، زمونږ مرض، دا ټول د الله په لاس او په اختیار کې دی. حضور پاک فرمای وی په دې شپه د الله خصوصي 300 دروازې د اسمان کولاویږي، 300 او 300 خاص رحمتونه ته نازلیږي. یو څو کسان دي چې خدای هغه نه بخي، په دې شپه کې شپږ قسمه ډلې دي هغه نه بخي. یوه ډله څوک ده؟ مشرکان چې خدای له شریک نیسي، هغې وي د خدای لور ده، د خدای زوی دی، دا بوت دی، دا پلانکې دی، دا پلانکې دی، خدای له شریک نیسي. او خدای شریک شرک چې څوک کوي هغه الله نه بخي. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. وی یو شرک نه بخم، شرک نه لاندې چې چاله وغواړم نو هر څه بخم، شرک نه بخم. خدای په شرک ډېر زیات خفه کېږي. نو یو مشرک چې د الله سره دویم ملګری شریک ګڼي،
دا الله په علم کې بل څوک شریکای، دا الله په قدرت کې بل څوک شریکای، دا الله په صفاتو کې بل څوک شریکای، دیتا شرک وای. نو یو مشرک نه بخي. نمبر 1. دویم جادوگر نه بخي، ځکه جادوگر دا مسلمانانو ته ډېر لوی ضرر رسوي او لوی نقصان رسوي جادوگر. تر دې حده پورې په یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي که جادوگرم اولید مړی کې، اگر چې علما وایي چې هغه جادوگر چې دی په دې جادو کې د کفر الفاظ استعمال، یقینو که ماته یو ځل یو سړي خبره کول، د یو جادوگر قصه راته وکړه، ما ته وی تعویذ یې کو، نو وی د غوا په میچاز وی تعویذ لیکه. اوس ته د خدای نوم او د قرآن شریف آیت دا د غوا په میچاز ولیکې، دا د قرآن څومره بیادبي ده او د خدای د نوم څومره بېعزتي ده. د ده نه غټ کافر به بل څوک وي، دا غټ کافر. ته په متیازو باندې د خدای نوم لیکې سپېره او بیا مسلمان ته ضرر رسې. دا جادو چې کوي څه دپاره کوي؟ د ښځې د خاوند منځ کې روانه جوړه کړي، د رونو په منځ کې روانه جوړه کړي، د دوه مسلمانانو په منځ کې روانه جوړه کړي، د پلار او د زوی یا د مور او د زوی په منځ کې روانه جوړه کړي، د سخر سره د خواښې سره ولا روانه جوړه کړي. دا سخت جرم دی او سخته ګناه ده. ویتعلمون منه ما یفرق به څنګه دی وزوجه. دا یو زمانه کې الله فرشتې را لېږلې وې چې هغه زمانه د جادو وه، فرشتې را ولېږلې چې د خلکو ته داسې طریقه څیزونه وښایې چې دوی پې د جادو نه بچ شي او د جادو علاج پې وکړي. نو هغوی به ترې هغه څیزونه زده کول چې د ښځې خاوند منځ کې به تفریق راوسته، جداوان. نو یو مشرک نه بخي، دویم جادوگر نه بخي، دریم شرابي خدای نه بخي. ډېر خلک اوس هم په دې ودونو کې شرابونه څکي او ډېر خلک اوس هم د شرابو بوتلې په کور کې ساتي او شراب څکي. دا سخت جرم او ډېره لویه ګناه ده. او څلورم سودخور نه بخي. نن سبا څومره خلک سودونه کوي، په سود پیسې ورکي او دونه به راکې، او چې دې رانه کړې زیاتېږي به دونه به راکې، او چې دې رانه کړي زیاتېږي. قسم دې نن د سود ته خلک کاروبار وایي، بس سود خلکو بس داسې ګڼلی دی لکه چې دا دی یو ګټه کوي. چا په بینک کې پیسې ښودي د هغې سودونه خوري. سودخور دا د خدای ډېر بدې شي او د قبر عذاب یې سرې د سودخور. رسول الله مبارک فرمایي وی د وینو دریاب به خوټ کېږي به او دی به یې دې منځ کې ولاړ، او چې غاړې ته راځي نو په دې غاړه به ورته یو فرشته ولاړی او هغه سره به کاڼي پراتی، نو په یو کاڼي به یې نیغ په دا خوله کې ولي، نو چې دا خولې ولګي نو د هغه کاڼي به دونه زوري چې دی به د دریاب منځ ته ورسوي. دی به خوټ کېږي د وینو دریاب کې، بیا به غاړې ته راځي، لامبو به وایي، دی به بیا په دا خوله ولي، ابه دونه تیز یې کاڼي چې د دریاب منځ ته به یې ور ورسوي. دی د قبر عذاب دی. سودخور ډېر خطرناک. ما ته مخکې ورځو کې تللی وم کوټې ته، تېره جمعه ده نو هلته راته یو سړي خبره کوله، یو مقبره باندې تېرېدو، ما ته وی دې مقبره کې دا پلانکې قبر، وی دا یو سودخور دی او د هغه قبر دی، او وی چې دې څنګه خښ که نو قبر اوچو د وینه به د قبر نه راوته، وینه دنیا ته وی پته را دلته اخبار والا راله لغي وکتل، د هغه خاورو نه به وینه راوته، او زامنو به ولا قبر جوړاو بیا به تې وینه راوته، زامنو به قبر جوړاو بیا به تې وینه راوته، بیا ولا قبر پوخ جوړ کو تک سور رنګ یې ورکو چې پته ونه لګي چې دې کې وینه شته او که نشته. هغې نه پس وی ډېره زمانه تقریبا 6 میاشتې د قبر نه به وینه راوته. ما ته خپله یو قبر معلوم دی خو ډېره بده ده، دې درته نښې چې کوم ځای میږي د هغې قبر نه یو چونډی خاوره راوړه
او ته د میګو سوړي سره واچوه لږ ساعت پس ګوره میګي به تختی میګتون روزي او تختی ته دا د سودخور قبر ما ته یو سړي خولی یو مشر او ما پې تجربه کړې دا سود ډېر خطرناک جرم او چې څوک سود کوي سود خور دی حرام خور دی گناہ کوي ظالم ظلم کوي ځان سره بل سره نو قبر او قیامت او آخرت به تباه و بربادی غرق به غرق نو یو سود خور خدای نه بخي مشرک نه بخي دویم څوک شو جادوگر نه بخي دریم شرابي او څلورم سود خور او پنځم کینهګر چې مسلمان ته په زړه کې کینه ساتي مسلمان سره به مینه ساتي بغض او کینه به مسلمان سره نه ساتي حسد چې ورته وایي په پښتو کې دا سخت جرم دی او ډېره لویه ګناه او شپږم زناکار دا شپږ کسان شو زناکار هم نه بخي چې څوک زنا کوي اوس وروڼو زنا یوازې د اندام نه ده چې په دې سترګو ته پردو ښځو ته ګورې او پردو تصویرونو ته په موبایل پردو ښځو ته ګورې دا د سترګو زنا د حدیث کې راځي زنا العین النظر د ژبې زنا چې په ژبه یو پردی ښځې سره د خواهشاتو خبرې کې او په غوږونو زنا څه ده چې د پردی ښځې خبرې د خواهش په بنیاد اورې دا سخت جرم دی سخت زمونږ په شریعت کې راځي د فقه مسله ده جزیه ده وی چې یو سړی اواز وکړي نو په کور کې دننه چې ښځه بل څوک نه وی پلان کې شته نو دا ښځه دې وله جواب ورکړي چې شته یا نشته خو په نرمه ژبه دې جواب نه ورکوي په سخته ژبه دې ورکوي په نرمه به نه ورکوي تپوس وکړي پلان کې کور دی او څوک نه نو ښځه آواز ورکولی شي چې او یا شته نشته خو په سختو الفاظ پلان کې کور دی نشته شته پلان کې کور دی او روزي تختې دارنګه ټیلیفون بعضې خلک ښځو ته ټیلیفون وکړي که نه اوچت کړي نو په ټیلیفون به ورسره نرمې خبرې نه کوي چې خوله ورته چینګه کړي او نرمې پستې خبرې شروع کړي بیا خو په زړه کې یو پوټې هغه د مینې او د خواهشاتو سوچ پیدا کېږي او چې سخته خبره دی وکړه سخته خبره نو هغه پوه شي چې ښځه خطرناکه ده دویمه ورسره ونه کې ګوره که دویمه دی وکړه په کېړی دی دا کپره ولي دا ګوره شریعت هر شي پابند کړی ښځې ته به نه ګورې د ښځو اندامونو ته د ښځو اندامونو کې داسې سخت الله پیدا کړی دی چې د انسان په زړه کې بیا خطرناک سوچونه راځي دا آیت نازل شو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون چې کامل او لوی ثواب به تاسو اله ګټئ چې سم خوښي هغه خدای له ورکې د هغې څه حصه ورکې نو ابو طلحه راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ وی دا الله رسوله الله په قرآن کې فرمایي چې کم د خوښ شي وی الله له ورکې دا ډېره لویه نیکي ده نو دا بیرحه دا باغ سره د دې کوي دا زما ډېر خوښ دی او ډېر قیمتي دی او بم خوږې دی او د کجورو باغ او زراعت پکې فصل هم کرم نو دا زه غواړم چې د دې نیکي او صدقه جاریه شي زما دپاره نو دا ما تا ته وقف کو ستا خوښه ده چې چا لی ورکې هغوی لی ورکې رسول الله مبارک فرمایل چې تا کومه خبره وکړه ما واورېده زه به پیش او خوشحاله شو بخ بخ لکه مونږ وایو واه واه خوشحاله شو او دا خو ډېر ګټندو یا باغ دی دا خو به تاله ډېره لویه فایده درکوي په آخرت کې وی داسې وکړه ابو طلحه زما په لاس یې مه تقسیموه په خپل لاس چې ستا کوم نږدې رشتهداران او دوستان خو فقیران نو په هغې کې تقسیم کا نو هغه ټول باغ د هغه کوي سره هغه په خپلو قریبي او غریبانانو رشتهدارانو کې تقسیم کا بل یو کویم پکې د خواږو اوبو هغې ته به بئر روما وی
دا د مسجد قبلتین سره خوا کې دی، وادي عقیق ورته وایي. د دې وادیم رسول الله مبارک ډېر صفت کړی دی. د جامعه اسلامیه سره لږ نږدې دی په فاصله کې. دا د یهودیو مشهور کوی دی. نو ما خو تاسو ته وایي چې په مدینه شریفه کې خوږې اوبه کمې وې او ټولې اوبه مالګیجنې وې د کویانو ترخې، په لختو کې به دا ترخې اوبه او دا مالګیجنې به یې دی بوی به یې کاو. نو یوازې سړي خو نه دي، ښځې دي، سړي دي، ماشومان دي، میلمانه دي، څاروي دي، دي له خو ډېرې اوبه پکار دي. دا په څلورو پنځو کویانو کوم ځای کار کېږي. نو دا کوي بئر رومه دا د یهودیو. نو صحابه او به په بیه د مدینې خلکو اوبه اخیستې. د هغه به هم خوښه وه چې په چا به یې خرڅولې او په چا به یې نه خرڅول. بخته خلک جرنده وي، بیا څوک نشي ورتلی. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ورغی، یهودي ته وی وی د دا باغ را باندې خرڅ کوي نه، وی ښځه نیم را باندې خرڅ کا. یهودي داسې قیمت وي چې هغه د خرڅولو قیمت نو، ځان یې خلاصاو. انا کوي په دومره پیسو باندې خرڅوم نیم. حضرت عثمان صاحب رضی الله عنه زر پیسې راوغوښتې، واله زما شو نیم. یهودی میں دا غلطی وشوا، خو ظاهره ټیک شو، دا نیم دده شو او نیم زما. نو دا کوي خو څوک نیمولی نشي، نو په دې کې واربندي کوي. بیا یو ورځ به ته عثمان صاحب ته فایده لې اوبه ترې راوباسه او بله ورځ به ته زه وباسم، یا یوه هفته ته یوه هفته زه، یا نیمه ورځ ته نیمه ورځ زه، داسې طریقه جوړئ. هغه وی زه ټیک ده یو ورځ به دې خرڅه، یو ورځ به زه خرڅوم، پیسې مې نغدې ډېرې واخیستې. لیکن حضرت عثمان رضی الله عنه اعلان وکوي زما د حصې اوبه مسلمانانو ته وقف دي، خیرات. نو چې خیراتي شی میلاویږي د بیې له څوک چېرته ځي بیا. نو خلک به د عثمان رضی الله عنه په نمبر کې ورتلل او د یهودي په نمبر کې به نه ورتلل، ځکه یهودي به خرڅول او د خیراتي کړی. د ده په نمبر کې به ورتلل، مشکونه به یې منګي به یې ترې ډکول، کار به یې پرې روانو. یهودي وی زما نمبر خو شړ شړو، څوک په دې ورځ راځي نه، خیراتي ورکوي په خپله ورځ کې او زه په بیه ورکوم. نو ورته یې وی دا باقي نیم هم واله، وایي لکه په هغه پیسو ګورې نه علم چې هغه نیم دې راباندې خرڅ کړی. زه وایي په هر څه چې اخلې خو دا باقي نیم هم واله. نو هغه باقي نیم یې ترې واخیست. نو عثمان رضی الله عنه ټول کوي مسلمانانو ته وقف. باغیانو چې کله شهید کو که نه، نو بې پې بندې کړې وې. الله اکبر. ډېر ظلم شوی دی حضرت عثمان رضی الله عنه سره. نو دی ورته په دیوال راوچت شو او باغیانو ټوله مدینه منوره قبضه کړې وه او جومات یې نیولی او تورې ورسره دي. دی ورته په دیوال راوچت شو، وی ای ظالمانو یو تپوس دنه کوم. وی ما د رسول الله مبارک نه اورېدلی دي چې مرګ په دریو څیزونو جایز دی. یو چې یو سړی واده کړي یا ښځه واده کړي او دې زنا وکړي، بدعملي وکړي. یو دویم چې څوک مړی وکړي نو قصاصاً به یې وجنئ. او دریم چې یو سړی د ایمان نه ووت او مرتد شو، کافر شو، نو وجنئ به. نو ټولو خلکو ته اعلان وکړو، ای مسلمانانو قسم مې دی د الله په ذاتي چې کوم دین مې د رسول الله مبارک سره قبول کړی نو زه په حق دین اوس هم یم. ګورې مسلمان یم او کافر نه یم. ووایه راته مسلمان یم که کافر؟ ووایه زه خو مسلمان یم، د رسول الله مبارک سره چې کوم دین قبول کړی په حق دین قایم یم. نو مرتد نه یم، دغه وجه نشته چې مې تاسو مړ کړې. او وښایه د چا مې پلار رور وجلی دی چې تاسو ما وجنئ. قصاصاً مې ولې؟ قصاص په ما ستاسو د څه کېږي؟ ما څوک وجلی دي وښایه. او دریمه خبره، هغه څوک به وجنه چې زنا کړي، وی قسم په الله اسلام خو پرېږده، په جاهلیت کې مې هم چېرته بدعملي نه ده کړې. وښایه ماته. نو پس څه مې فبمته، پس څه مې وجنې؟ او بیا ورته یو عجیبه خبرې کوي، وی ای ظالمانو، وی په مدینه منوره کې اوبه ترخې وې. نو رسول الله مبارک وفرمایل چې څوک به دا بیر رومه د یهودي کوې والي او چې مسلمان ته وقف کړي، خپل هم ته اوبه وباسي او مسلمانان هم ته وباسي، نو زه به جنت زیری ورکوم.
دله به خدای جنت ورکوي. وی هغه کوي ما په خپلو خالصو پیسو واغېسته او مسلمان ته مې وقف کو، ماله به خدای جنت راکوي. خبردار چې ماله به خدای جنت راکوي، ځکه د پیغمبر خبره مې اورېدلې ده او د هغه په خبره مې عمل کړی دی. وی ظالمانو نن د هغه کیوب هم تاسو په ما بندي کړي دي، د دریاب ترخې بس کم مالګي جنس کم که چې ما غشتر او مسلمان ته به وقف کړی دی هم په ما بند کړی دی. خو خیر دی پروا نشته. حضور پاک فرمایلی چې د دې کوي په عوض کې جنت ماله به خدای جنت راکوي. آیا ظالمانو وی د مدینې منورې جمعات کې مانځه ته ما نه پرېږدی، زم بند کړی ما. وی حضور پاک او فرمایل چې څوک به د فلان کی کور والی چې جمعات سره شامل کی چې خدای ولا جنت ورکی. وی هغه کور ما په خپلو ذاتي پیسو واغېسته او جمعات سره مې شامل کو، نن مې په حق ځای کې مانځه ته نه پرېږدی. ګوان شی هغه ځای ما غشتې د رسول الله مبارک د وینا مطابق ماله به خدای جنت راکړي. او دریم څه دی؟ وی زه په غر ولاړم او حضور پاک مبارک را سره و، یو را سره ابوبکر و یو را سره عمر رضی الله تعالی عنهما. نو یې غر اوجړقېده، نو یې حضور پاک مبارک خپله اوچته کړه او غر لی روبروله او ورته وی اسکن احد، غلی شه احده، ان پتا یو پیغمبر ولاړ دی، یو در باندې صدیق ولاړ دی، دو در باندې جمدی شهیدان ولاړ دی. صدیق حضرت ابوبکر او دو شهیدان حضرت عمر او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهم. دا زما د پاره گوی شوی دا. نو تاسو ټول په دې خبره ګوان شئ چې که تاسو مړ کړم زه به شهید یم، ماله به خدای جنت راکړي. نو یو پکې دغه کوي چې عثمان رضی الله عنه واغېسته او مسلمانانو ته وقف. یو پکې بل یو کیو بیر بضاعه، د هغې نه به هم خلکو بس کړی. د هغې متعلق یو زمونږ په ترمیزي کې ابو داود طحاوي وغیره کتابونو کې یو لویه فقهي مسله ذکر کېږي. داسې نور پکې خواږه کویانو خو لږو کمو، نو زیاتې اوبه ترخې وي، مالګیجنې وي، نو چې اوبه خرابې وي ترخې وي او لختو کې بوی هم کوي، نو دې سره بیماری پیدا کېږي. نو اکثر به خلق پکې ناجوړه. حضرت ابوبکر صدیق هم ناجوړه شو چې راغی، ناجوړه. حضرت بلال چې په مکه کې څونه وال خوړلی او تکلیفونه تیر کړي هم ناجوړه. او داسې ناجوړه چې غریب به جړل او ابو جهل ته به خیرې کولې او څه به وی خدایا ابو جهل تبا کې مونږ یې د خشته ځمکې نه راوویستو نو د وبا ځمکې ته یې راوشړلو. نو حضور پاک مبارک چې وکتل چې دا صحابه خو ټول ناجوړه دي او ناجوړه کېږي او آب و هوا ټیک نه ده، نو د الله په دربار کې سوال وکړ، وی یا الله دا مدینه را ته برابر کې، اللهم صححها، اللهم بارک فی سعیها و مدها. خدای د دې مدینه د خوراک په سیزونو کې که په پیمانه خرڅېږي او که په وزن، الله پکې برکت واچه. اللهم انقل حماها الى الجحفه، خدای د دې د تبه جحفې ته وباسه. جحفه یو شاړه علاقه وه هغه زمانه کې، خدای دا بیماري ته لرې کې او دا جحفې ته ورسې او دا جوړه کې الله. دا دعا وکړه. نو چې سار را پاسېده نو صحابو ته ما خو بیګا یو خوب ولید، وی یو تکه توره ښځه وه ببر سرې بد شکله او د مدینې نه روانه وه جحفې ته لاړه. وی د الله رسوله تعبیر یې څه دی؟ وی د مدینې نه هغه بیماري مرض او وبا خدای لرې کړه او جحفې ته یې ورسوله. هغې نه پس مدینه منوره ډېره خشته شوه، مزیداره شوه، بیماری هم ختم شوې، وبا هم ختم شوې او ورو ورو پکې اوبه خوږې نور هم پیدا شوې، نور هم پکې پیدا شوې. او صاحب مدینه منورې هوا هم ټیک شوه او نوم یې وله بدل که، یثرب ښه نوم نه دی، دا خو بیماری ته اشارت دی. وی صاحب څه نوم وله کېدو؟ وی مدینة النبی، د پیغمبر مبارک خار، د پیغمبر مبارک خار.
نو د مدینه منورې خپل نوم دی مدینه النبی، نو موږ ورته مدینه منوره وایو د عزت په خیال، مدینه شریفه ورته وایو، مدینه مبارکه ورته وایو، مدینه مطهره ورته وایو، او نومونه نور هم شته، طوابه م ورته وایي او طیبه م ورته وایي. حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ یو ځل راغی حضور پاک ته او نبی علیہ السلام د دجال ذکر کړیو، د دجال صفتونه بیان کړیو. تمیم الداری راغی حضور پاک ته کېناست، وی د الله رسوله ناشنا شی مې ولید، ای موږ د خپل علاقې نه راتلو تا ته مدینې منورې هجرت هم کو، نو په لاره چې راتلو نو موږ مینځ کې دریاب دی، سمندر دریاب، نو موږ کشتۍ ته وختو، نو کشتۍ باندې هوا راله د بل طرف نه، نو په مخ یې کړه، هغه سمندر دریاب دی، هوا پکې تیز دی، کشتۍ په مخه کړه، موږ ټینګولې نه شوه، ډېره لرې یو علاقې ته لاړه، نو یو جزیرې ته ورسېدله، موږ دې په جزیره کې کوشو. خدای اوس به څه کوو، کشتۍ چې اوس هوا ټیک شي نو زوبه لرې جزیرې ته لاړو، جزیرې پته هم نه لګېده، نه پکې انسانو نه پکې حیوانو. وی چې جزیرې ته څنګه مونږه کوز شو او لږ غوندې جزیرې ته وردننه شو، نو یو شیم پکې ولیده، ټول د ویښتو نه ډک یو حیوان دی، مکمل د ویښتو نه ډک، د سر نه خپې پورې ویښته دي. وی مونږ ته ویریدو، وی مونږ نه تپوس وکړو تاسو څوک یې؟ مونږ ورته وی ته څوک یې؟ وی زه جاسوس یم. تاسو څوک یې؟ مونږ عرب یو. کم ځای نه راغلی پلان کې، کم خوا تللی؟ مدینې ته. څنګه دلته راورسېدی؟ بس باد په کشتۍ راغی، کشتۍ را په مخه کړه او دلته یې راورسولو. ابادباني کشتۍ به وي. ته څوک یې؟ وی ما پرېږدی، لږ مخکې لاړ شئ دې جزیره کې، نو هلته یو کس دی ستاسو په انتظار دی، تاسو نه به هم تپوسونه وکړي او تاسو ته به معلوم. خدای دا څه په جنجال واوړېدو چې لږ مخکې لاړو، اوس یو سړی دی په زنځیرونو تړلی دی، او وی ناګانې یو ټوپ وواو، وی وتېرېدو. وی راته وی څوک یې؟ وی مونږ عرب یو. وی د عربو څه حال دی؟ ما چې بس ډېر ښه حال دی. مکه څنګه ده؟ ښه ده. مدینه څنګه ده؟ ډېره ښه ده. څه نوي خو نشته. مونږ وی یو سړی دی پیغمبرۍ دعوی کړې ده، راوتی دی هغه پیغمبر. مونږ یو مکې نه تللی دی مدینې منورې ته. وی راته وی چې شام کې یو باغ دی شته هغه؟ ما او میوه ورکوي، او پلانکي ځای کې یو دریاب دی اوبه پکې شته؟ مونږ وی یو. اوبه ورکوي؟ ښه ډېرې. وی یاد وساتئ څه موده پس به دغه دریاب کې اوبه ختمې شي، دغه باغ به وچ شي، ختم به شي. مونږ وی ته څوک یې؟ وی د دجال یم. زه به په ټوله دنیا چکر وم، ډېر خلک به زما تابع شي، خلک به راپسې ګرځي، ما سره به مال او دولتي، یو لاس کې به مې جنتي بلکې دوزخ، چاله خوشحالی ورکوم چاله سزاګانې ورکوم، او په ټوله دنیا به ګرځم، خو صرف یو ښار ته به نشم داخلېدلی چې هغې ته توابه یا طیبه وایي، او د هغې ښار په دروازو او په درو به فرشتې ناستي چې زه ورځم نو ما به نه پرېږدي. وی دا خبر م ته واورېدې، ترې را روان شو، باد قلار شو، کشتۍ کې کېناستو، رالو مدینې منورې ته. رسول الله مبارک ته دا ټول الوي، نو حضور پاک مبارک صحابه را غونډ کړل، دا الې ورته وي خوشحاله چې دا ما څه ویلي وګوره، قدم مو وی. زه چې وایم دجال به راځي په سترګه به ړوند دي، او ما قد وی ولیده، په هغه شکل یې ولیده. او دجال وایي چې زه به توابې یا طیبې ته نه داخلېږم، فرشتې به مې نه پرېږدي. نو رسول الله مبارک کونټۍ اوچته کړه، د ممبر خواله یې راوبروله، وی قسم په خدای چې دا توابه ده او دا طیبه ده.
مدینه منوره دې ته به نه داخلېږي دجال. د مدینې په درو او په کوڅو کې به ورته فرشتې ناستې چې دی راشي هغوی به یې نه پرېږدي، مخ به وله شام ته ورواړئ، نو دی به شام ته لاړ شي. نو شام کې به عیسی علیه السلام راکوز شوي، نو هلته به عیسی علیه السلام مردار کې مړ به شي. نو دغه نوم شو طابه، طیبه او مدینه منوره. د پیغمبر مبارک ډیره زیاته خوښه وه. کله چې مکه فتح شوه او بیا د حنین غنیمتونه تقسیم شو، نو رسول الله مبارک هغه په خپل اختیار چاله ډیر او چاته کم، ضرورتمندو ته به کتل، حالاتو ته به کتل. نو د مکې خلکو له لږ غنیمتونه زیات ورکړل او د مدینې خلکو له کم ورکړل. او هغې کې د رسول الله مبارک غټ غرض و چې دا د مکه اوس فتح شوه، نو که دوی له مال ورنه کم او مونږ اوس مدینې ته واپس لاړ شو، دوی بیا شورش جوړ نه کړي او بغاوت ونه کړي، نو بیا به د مدینې نه دوی سره جګړې له راځم، دا مسلمانان شته را لمړه نه کړي. نو رسول الله مبارک هغوی له مالونه او چاله سلو خان او چاله کم او زیات چې دوی په دې مال مطمئن شي او دوی اسلام سره د زړه مینه پیدا شي، ډېر مالونه یې ورکړل. نو د مدینې چې کم خلکو نو هغوی لږ خفه شو، هغوی وی ښه جنګونه په مونږ کوي چې سخته راشي اوازونه مونږ ته کوي، او اوس هم دغه د مکې خلکو سره جنګ وکړه، زمونږ تورې اوس هم د هغوی په وینو سرې دي او مال هغوی له ورکوي، مونږ له نه راکوي. الله رسول الله مبارک زر انصار راغونډ کړل او اعلان یې وکړ چې څومره انصاري هغه د دې خیمو لاندې را جمع شي، خو بې د انصارو نه بل څوک بني ټول را جمع شي. تپوس یې وکړو هلکه وي د انصارو نه علاوه بل څوک پکې شته؟ وی نور څوک نشته، خو یو خریم پکې شته. هغه خرایي څوک و؟ رسول الله مبارک و. ځکه د نبی علیه السلام د نیکه مور د عبدالمطلب مور سلمه دا د مدینې منورې. نو خلک د پلار د مور خاندان ته او د نیا خاندان ته ماما خیل وی، داسې ده که نه؟ وی یو خرایم پکې شته او هغې نو بل ته خرایان وی، دا هم خرایان دي. نو رسول الله مبارک وخندل وی ان ابن اخت القوم منهم، دا وی خرایي د قوم نه یې پردي نه. حضور پاک ورته فرمایل وی انصارو څه خبرې مې اورېدلې دي، تاسو ویلي سم وی، ما متعلق هم څه ویلي دي، هغې خو به دروغ نه وي. وی د الله رسوله مشرانو څه نه دي ویلي او د هلکانو څه ویلي دي؟ وی څه وی؟ وی دقه ټکې ویلي دي چې سخته راشي هېوادونه مونږ ته کوي او چې کله غنیمت وي نو بل له ورکوي، مونږ له نه راکوي. او د مکې د خلکو په وینو خو زمونږ تورې سرې دي، مونږ سره جهاد کړی دی، هغې له یې ورکړل، مونږ نه نه راکوي. الله رسول الله مبارک ډېر عجیبه خبره وکړه. وی دا مې داسې کړي، خو ای انصار یو خبره درته کوم. وی څه مو خوښه ده؟ څه مو خوښه ده؟ چې دا خلک دې ځای نه اوس ځي ما نه رخصتېږي، نو نور خلک به کورونو ته ګډې بوځي په غنیمت، ګډو والا غنیمت د ګډو، څوک به اوښان بوځي، څوک به ګډې بوځي، څوک به چیلی بوځي، زه ورکوم که نه وړي به اوښان به هم بوځي. او تاسو به ځان سره مدینې منورې ته رسول الله بوځئ، خلک به ګډې اوښان چیلی یوسي، تاسو به څوک یوسئ؟ رسول الله. کم هم خوښه ده؟ رسول الله هم خوښ دی که ګډې چیلی اوښان هم خوښ دی؟ وایي نه الله رسوله ته هم خوښ یې، ګډې چیلی مو نه دي پکار. او بیا فرمایي د ډېرو خلکو دا سوچو چې مکه فتح شوه دی به خپل کلي کې پاتې کېږي، هجرت ختم شو واپس به پاتې کېږي. رسول الله مبارک اعلان وکړو لو سلک الناس وادیا او شعبا لسلکت وادی الانصار او شعبهم. وی که خلک په یو لاره درځي، په یو خوړ، په یو علاقه، په یو وادي ځي او انصار په بله لاره ځي، نو زه به نورو سره نه ځم، زه به انصارو سره ځم. په دا فراخه لاره به مو سره ځم او په دا تنګه به مو سره ځم.
په دا ځمکه به م ځم او په دا درو کې به م ورسره ځم. او بیا څه وایي؟ وایي دا نور خلق زما د پاسه جامه ده، دا د پاسه کمیس پجامه څادر، او انصار زما هغه